ماشوم ته شیدې ورکول مور له سرطانه ژغوري. امریکایي څېړونکو له یوې تازه ترسره شوې څېړنې وروسته ثابته کړې ده چې میندې خپل ماشومانو ته له 6 میاشتو څخه ډېر موده خپلې شیدې ورکړي له شکر ناروغیو ژغورل کېږي. د څېړنو په باور هغه میندې چې خپل ماشومانو ته له 6 میاشتو تر 1 کال تی ورکوي د هغې په پرتله چې خپل ماشومانو ته 6 میاشتې شیدې ورکوي او یا طبیعي خواړه ورکوي د شکر خطرات یې نږدې نیم په نیمه راکمیږي. په جامو طبي جورنال کې خپره شوې څېړنه کاږي چې طبیعي شیدې ورکول نه یوازې ماشوم ته ګټورې دي بلکې د میندو لپاره هم ډېرې روغتیایي ګټې لري. امریکایي روغتیاپالان وایي دا څېړنه یې په 2138 مېرمنو کړې ده چې عمرونه یې د 18 تر 30 کلونو پورې وو او په پایله کې ثابته شوې ده چې د طبیعي شیدو یا د تی ورکولو موده او د شکر ناروغۍ د خطر کمېدو ترمنځ قوي اړیکه شته ده. تر دې وړاندې یوې بلې څېړنې ثابته کړې وه چې میندې په طبیعي ډول ماشوم ته په شیدې ورکولو په بدني تمرین د وزن په کموالي او د ژوند د بڼې په بدلولو سره په بدن کې د شکر د ناروغۍ سره د سینو او رحم د سرطان مخنیوی هم وکړي.